بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لجميع بدي مبارک درسونو کې موږ د الله رب العزت په توفیق سره د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت بیانو، او په هغه سلسله کې موږ د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د سیرت اکثر برخه بیان کړو. او نن چې مازدیګر زما ذهن ته دا خبر رالی، یو کتاب کې مې د یو صحابي نصیحت لوستو، داسې ذهن ته مې دا خبر راله که یو څو نصیحتونه د صحابه کرامو بیان شي ملګرو ته، نو دې کې به فایده ډېره زیاته وي. منځ منځ کې خو موږ چې د کوم صحابي سیرت بیانو د هغه نصیحتونه پکې بعض هغه بیانو، خو داسې مکمل نه د هغه نصیحتونه بیانولی کېږي او نه د بل صحابي یا د بل. دا ایسی کولاو دی، هغه کولاو دی، چکر پې ولګوئ که خفه کېږئ نه. دا نه هغه وی یا به تاسو له ګرمي نه کېږي، صرف په ماله کېږي. تاسو له ګرمي کېږي؟ چې ګرمي کېږي سړی به سخپې لا سړکوي که نه، خوا کې ایسي بټن ولګوي، پنکه ولګوي. او ما کېدای شي تاسو ته پسرلی ښکاري، دا ما خو خوله را ماته دی یاره. ښه، د صحابه کرامو نصیحتونه دا خو ډېر ښکلی عنوان دی د کتاب لیکلو دپاره، ځکه په دې باندې چې ته یو عالم ته ټیني او کیني که نه، او راجمع یې کړي دي سیرتونو او تاریخ نه، په دې ډېر ښایسته کتاب لیکلی کېږي صحابه کرامو نصیحتونه. او که بیانات پې شروع شي د دې وضاحت د اوږده لړۍ او سلسله ترې جوړېږي چې د صحابه کرامو نصیحتونه را نقل کړي. اوس به یو کس ما ته وایي چې نصیحت د صحابه کرامو اخر دې له دومره اهمیت چې سړی پې کتاب لیکي یا سړی پې بیان کوي، دې له ولې دومره اهمیت سړی ورکوي؟ جواب دا دی، ګوره نصیحت د صحابي او نصیحت د عام امتي چې د صحابه کرامو نه لاندې دې کې فرق دی. اولنی فرق هغه دا دی، ګوره عربۍ کې النصیحه موږ ورته نصیحت وایو، عربۍ کې دا ټکی دی النصیحه، د دې اصل معنی د خیرخواهي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، دین د خیرخواهۍ نوم دی. ته چې کله دا وایې که نه چې ما پلاني ته نصیحت وکړو، څه مطلب شو؟ چې ما د هغه خیرخواهي وکړه. زه دلته داسې تاسو ته نصیحت کوم که نه، زه ستاسو خیرخواه یم. ما ته یو سړی دا وایي چې ستا دا کار غلط دی مه کوه، دا ښه کار دی دا کوه، دا زما خیرخواه دی. نو د صحابه کرامو خیرخواهي د دې امت دپاره هغه د هر امتي د خیرخواهۍ نه اوچته ده. یعنې ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې مثال، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د امت دپاره کوم خیر غواړي، دا کېدی نشي چې صحابه کرامو نه بعد چې کوم امتیان دي قیامت پورې هغوی دغه شان خیرخواهي کوي، دا نشي کېدی. او که څوک وایي دا کېدی شي، نو علم په مشرق کې دی، په مغرب کې دی، پوهه په مشرق کې دی، په مغرب کې. دویمه خبره، د صحابه کرامو نصیحت ولې یو ځانګړی مقام لري؟ جواب دا دی چې دغه خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم سره ژوند تیر کړی دی. یو سړی چې د پیغمبر سره پاتې شوی دی، د وحي په زمانه کې، د وحي د نازلېدو په زمانه کې ژوندی و، او هغه اورېدلي دي، او بیا یې موږ ته بیانوي او موږ ته نصیحت کوي. په دې کې یو فرق دی. لکه زموږ په دې معاشره کې اوس والا، زموږ په دې زمانه کې یو سړی دی، هغه د علماو سره پاتې شوی دی، علم یې کړی دی، د هغې دپاره
ځان ستړی کړی دی د ده په خبره کې او بل هغه چې دغه څه نه دي کړي کوم چې ده کړي دي په دې کې به فرق نه لازم به فرق بله خبره دا یاده کړئ د صحابه کرامو نصیحتونه خالص د قرآن او د حدیث نه اخیستې شوي نصیحتونه لکه زه چې به نن تاسو ته یو څو نصیحتونه بیانوم نه موږ دا سلسله شروع کوو لکه چې ته الله ژوند راکړو بیا به پوره شروع هسې منځ کې د دې ملګرو د راتازه کولو لپاره نور بیا به موږ د روانې هفتې نه د علي رضی الله عنه سیرت پوره کوو انشاءالله د صحابه کرامو دا نصیحتونه دا کوم چې به نن بیانېږي بعض دي دا قرآن او حدیث کې شتي یعنی که چېرته یو عالم تا ته نصیحت کوي یو دینداره شخصیت تا ته نصیحت کوي د خصوصا د دین په باره کې نو دا خبره به هغه د قرآن او د حدیث نه اخیستي اورېدلي به یي لیدلي به یي لوستلي به یي بیا تا ته بیانوي په نصیحت کې خو زه د ځان نه قصې نشم کولی لکه زه اوس تا ته نصیحت کوم چې مونځ کوه او بیا تا ته دا ووایم چې مونځ چې څوک کوي نو په یو رکات باندې الله تعالی 50 کروړه نیکیانې ورکوي بل به ماته وایي چې دا خبره کوم ځای کې ده زه ورته زه خو نصیحت کوم نه نصیحت دا مطلب نه دی چې څه دې په زړه کې راځي هغه بیانوه نصیحت وکړه خو په هغه خبرو باندې وکړه چې هغه شریعت کې یا هغه خبرې چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه خبرې چې د شریعت خلاف نه او همدې دپاره الله پیغمبران را لېږلي د دې نصیحت دپاره لکه نوح علیه السلام په باره کې راځي سورة الاعراف کې په لار د شیطان رواني هغه ته په لاره ویلی کېږي نو کله یو سړی دیندار او هغه بېدینه درته بېلارې وایي وایي دی بېلارې دی او ما یو کس پېژندو شخصي اوس مړ لی الله دې وبخي هغه به دې خپل یعنی زه خاندان به نه یم زه په دې خپل نسب کې قام کې هغه دیندار او ما ډېر ښه پېژندو ډېر نر سړی و نو دې وروڼو به یې دا خبره کوله وروڼه ډېر بېدین و وایي په موږ ټولو کې دا یو بېلارې شی دی په موږ ټولو کې دا یو بېلارې دی کوم چې په لاره و هغه ته یې بېلارې وي او کوم چې بېلارې دي هغه وایي موږ په نیغه لارې دا اوس عجیبه قصه ده لکه نوح علیه السلام چې اولنی پیغمبر الله را لېږلی دی دنیا ته هغه ته قوم څه وایي وایي ته بېلارې هغه وایي یا قوم لیس بي ضلاله زه ګوره بېلارې نه یم ولكني رسول من رب العالمین زه را لېږلی شوی استازی یم د الله د طرف نه کار دې څه دی چې ته راغلی أبلغكم رسالات ربي اولنی کار زما دا دی چې زه هغه پیغامات د رسول تاسو ته چې الله راکړي دویم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون او زه نصیحت کوم تاسو ته خیرخواهي کوم ستاسو د آیت مویسیب دې لپاره ذکر کوو چې دا نصیحت کول خیرخواهي کول دا د انبیاو طریقه ده د نیکانو خلکو د اوسه پورې د قیامت پورې دا طریقه ده صالح علیه السلام کله چې د هغه قوم راولګېدو او هغه اوښي ته تکلیف ورسو او عذاب پرې راغی او هغه صفا ووایي صالح علیه السلام ته موږ ستا خبره نه منو ستا خبره موږ د سره منو نه خبره ختمه شو الله وایي فتولى عنهم روان شو د قوم نه خفه شو نور امیدونه ختم شو وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي او ای قوم ما ستاسو سره څه پوله پټې په دې څه مسله نه وه اصل کې ما تاسو ته پیغام د الله در رسو ونصحت لكم ستاسو خیرخواهي مې کوله نصیحت مې کو عجیبه دا ده د هغه وخت خبره صرف نه ده د اوسه پورې ورب الکعبه هم دا قانون دی د ډېرو خلکو ولكن لا تحبون الناصحين مګر تاسو مینه نه کوئ نه خوښوئ هغه کس چې ستاسو خیرخواهي کوي او تاسو ته نصیحت کوي دا اوس هم د ډېرو خلکو دا حال لکه زه اوس لګیا یم یو سړي ته نصیحت کوم دا مه کوه په دې ستا آخرت خرابېږي دا مه کوه په دې ستا دنیا خرابېږي اوچت خوی دا دی سړیتوب دا دی دروند خوی دا دی
دا د سپکو ډچو کارونه دي، دا د ګناهګارو خلکو کارونه دي. کوم چې بېدینه یې دین نه وي خبر، د ځمکې په دې مخ د خپل ځان لوی دشمن ما ګڼي. خو چې کم کس دوی ته وایي چې نوې لاره راوتې ده په ټیک ټاک کې د مخکې کېدو او په دې کې یو سندره ور واچوه ته به داسې شي، او یو ډمتوب وکړه ته به داسې وکړي، او فحاشي وکړه پیسې به راځي، او داسې شي. د صحابه کرامو بعض نصیحتونه ما په تادی کې یو څو راجمع کړي او وخت زموږ سره دومره نه وي، او ما ته ستاسو د اوږده لړۍ ده که سړی شروع وکړي، او که چېرته الله توفیق راکړو او موقع برابر شوه نو په دې باندې که لیکلو شي نو دا به ډېره مزه کوي. الله دې توفیق راکړي. الزبیر بن العوام رضی الله عنه مشهور صحابي دی، ځای په ځای ما د ده تذکره هم کړې ده، بعض ما د ده سیرت څه نه څه بیان کړی هم دی په یو موقع نیمه کې. ده به دا خبره کوله، مشهور نصیحت د ده دا دی، وایي که تاسو کې د چا وس رسي، من استطاع ان تكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل. په تاسو کې که څوک څه پټ رازونه او نیک عمل پټ ساتلی شي نو پټ دې وساتي ځان دپاره. دا ته څنګه پټوي؟ نشي پټوي. دین بیانول، دین زده کول، جهاد کول، د الله په لار کې په داسې وخت کې مال لګول چې عام خلک لګیږي یو ځای کې مال لګوي، نو بس ځینې حج کول، عمره کول، رمضان په میاشت کې روجې نیوه، لازم به روجې نیسي. خو بعض اعمال هغه دي چې هغه انسان یې نه راښکاره کوي نو بل انسان ترې نه خبرېږي. هغه به دا وي ملګرو ته وي که تاسو کې څوک څه رازونه د الله سره پټ ساتلی شي نو ودې ساتي. اوس که داسې وشي چې دغه یتیم چاته ووایي، یو بل د ده خپل دی چې په دې مسله کې ورسره منډې وایي، د ده هغه په منځ کې واسطه ده، کیدای شي هغه ووایي، خو که دی چاته نه وایي د ده د طرف نه څوک نه خبرېږي. یو سړی دی د خیر په کار کې موږ کوې وتو یو ځای کې او ته پکې مرسته وکړه، که دی نه بیانوي چاته هېڅ پته نه لګي. سړی د شپې تهجد کوي، هېڅ پته یې نه لګي. یو سړی نفلي روجې نیسي چې څوک خپل عمل پټوي رب یې راښکاره کوي، او چې څوک یې راښکاره کوي الله یې ذلیله کوي. مه کوه دې کوشش کې مه پرېوځئ، دا د ریاکارۍ غټه دروازه ده چې زه چا ولیدی، زما خبره چا واورېدی، زما چا صفت وکړ. سره دې صفت نه کوي، بنده به صحیح او د هغه صفت به صحیح. او ما ورته خو کوم دې دپاره نه، موږ خو دې دپاره کوو چې کله دغه الله ته یوازې شو، کوم رب ته چې ته یوازې مخامخ کېږي د هغه سره یې ساته. دا د زبیر رضی الله عنه د نصیحت مقصد. یو خبره به یې دا کوله، وی چې څوک د الله په واسطه څه وغواړي که نه نو مې واپس کوه، ځکه چې تا ته الله یاد کړی دی، مخلوق یې ته نه دی یاد کړی. او دا اصل کې د الله قدر دی. لکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د الله په نوم تاسو ته قسم وخوري بې یقین کوه، ځکه چې الله یې درته یاد کړی. الا استثنایي حالات دا دي، یو سړی دی چې هغه په دې دروغو مشهور دی، یو سړی دی هغه په دوکو دړکو مشهور دی، خلکو ته الله را یادوي او بیا دوکې دړکې. یو کس بل ته څه مسله وه زه پکې هم بولم او نور کسان هم بولو، څه سفارش یې کوو، خو هغه کس وي چې منم یې نه، او د هغې اختیار و چې نه یې مني، څوک په چا زور زبردستي خو نه شي کولی. ډېر کلک و په دې مسله باندې چې نه زه یې نه منم، او یو ورته لګیا دی او بل ورته لګیا دی. دې کس ډېر عجیبه خبره وکړه، د چا چې په ده پسې را سفارشیان بولي وو، چا چې مسله وه هغه ورته وایي ګوره ذوالجلال رب درته رایادومه، دا خبره نوره پرېږده. او په ټکه سړي وایي بس یې شو. ټول ورته حیران شو. زه په خپله باندې که څنګه وایي دی وایي ذوالجلال رب، ذوالجلال خاوند د عزتونو، خاوند د عظمت، خاوند د لویوالي، دې نه خوا پکې څه پاتې نه شو. هغه سخت سړی
چې قسمه قسم د پسې خلک بود کو بیا ما ته وایي تا به م بوزو ما زه سید زه به سره خبره وکړه خو د هغه خپل حق و چا مجبوره کولی نه شو سفارش دې ته وایي چې ته خبره وکړې نور هغه مني نه مني د هغه کار دی ته پسې تګه نه شي کولی زه نه منم خو ده ته پته چې خولې له دا ټکی راکړه وایي ذوالجلال رب درته رایاد د ایمان دی چې یو سړی تا ته ده اوس که موږ ته څوک داسې ووایي که نه چې زه ستا خوا ته راغلی چې یو کس زما خوا ته راشي مشر او ما ته وایي چې یاره په تا مې خدمت دی ته به دا کې دا به کې او زه ګوره په دې راغلی یم ځکه چې زما او ستا د پلار ملګرتیا وه او زما او د هغه ورورولي وه زه که هر څه کېږي او د الله په توفیق سره زه به ده سره دا منډه وهم ځکه چې ما ته پلار رعایت کړی دی او پلار ما ته ګران دی یو سړی ما ته مور واسطه کړي چې یاره ستا مور سره دا رشته وه زمونږ داسې مور ما ته ګرانه ده ملګری راته یاد کړي نور هر څه پورې ملګری راته یاد کړي ستا هغه پلانې ملګری نه دی او هغه سره موږ هم کینو پاسو د دې ملګري که زه قدر کوم زه به دا کار کوم نو چې تا ته رب را یاد کړي چا چې ته پیدا کړی څوک چې تا له رزق درکړي الله یې درته را یاد کړو چې الله یې درته را یاد کړو اوس تا څه خیال دی سوچ کوه چې تا دا خپل رب سره دومره محبت وکړو چې یو کس درته را یاد کړو تا وله خبره ومنله تا وله قسم ومومنو دا رب خو دا هر څه ویني نو تا له به څه درکوي هغه غیرتي ذات دی چې تا دومره غیرت په خپل رب کې او دومره ستا د هغه سره مینه ده نو هغه رب به بیا تا له څه درکوي د دې اندازې بیا ولګوه یو خبره دا کړې و دا ډېر ناشنا د زبیر بن العوام په سیرت کې راځي په ده باندې قرضه وه قرضه پې ونو دې زوی ته یې وصیت کړی وي زما دا کم قرض چې په ما دی دا به ورکړي که زه مړ شو د پلاني قرضه ده د پلاني قرضه ده او که دې نشوه ورکولی جو بیا به فاستعن بمولای بیا زما چې کوم مولا دی او مولا په معنی د ملګري هم راځي د سید او د سردار هم راځي د هغه نه به مرسته وغواړي هغه ورته من مولاک ستا مولا څوک دی وی الله بیا به الله ته ووایي که ستا خبره ستا د وس نه بهر وه بیا الله ته ووایي الله نه به مرسته وغواړي هغه به درسه لار راوباسي دې کې زمونږ دپاره ډېرې خبرې دي داسې وړه خبره نه ده یو لویه خبره دا ده که نه که ډېر هم دیندار او الله ته نږدې خو قرض پردی حق دی لکه دا زبیر ابن العوام رضی الله عنه هغه کس دی چې رسول سلم د ده نوم اخیستی دی والزبیر فی الجنه او زبیر په جنت کې دی خو ده ته دا قرضه معاف نه ده دا به دی ورکوي موتا ته به معاف شي سي چې قصدن عمدن موتا خبره راکاږو او د هغې نه یو قیسه جوړو زه بیا به یې ورکوم او زه هغه هسې لږ مالدار او زه تادي خو یې نشته او زه په ملک کې او زه پردي ملک کې او زه دلته او دا قیسې جوړول او که مرګ راشي یوه دویمه دې کې فایده موږ ته دا راووته چې په تا باندې د چا حق دی د هغې نه خپل بچي او کشران خبر کا دې کې لویه فایده دا وي چې یو خو به دا حق ادا کړی شي حقدارو ته به ورسي ځکه چې تا خبر کړي دي دویمه فایده پکې دا ده څوک به د دروغو دعوه نشي کولی کله ګوره دروغجن پکې دعوه کوي یو سړی مړ شو او کشر یې دا ووایي که په ده باندې څه قرض وي نو یو راږه وي زما پې قرض دی او دروغ ووایي اوس به ده سره څه کوو صحیح د شرعي مسله خو شتي خو دعوه خو وشوه که نه دا که چېرته ده د خپل کشران په وخت خبر کړی وی او ټول لیکلي ورته ښوولی وی چې پلانې او پلانې او پلانې او پلانې د ده دا حق دی دا حق دی بیا هېڅ مسله نه جوړېده بله مسله د دې نه دا راووته چې هغه زموږ نه یېره ده هغه دا چې هر کار چې درته ګران شي که نه او هره مسله درته ګرانه شي نو دا مه هېروه چې په عرش باندې یو رب دی هغه ته د دې مسلې حل کول هېڅ نه دي دا خبره ګوره زموږ نه هېره ده زه حقیقت زموږ نه هېره ده
دا زمونږ د دومره غم او د دومره ټینشن چې دې حده پورې خبره ورسېده چې خبرونه پکې دا هم راځي چې خودکشیانې پکې بعض خلک کوي ځانونه وجي او څوک د لیونتوب ګولۍ خوري او څوک د خوب ګولۍ خوري او څوک حالات داسې جوړ شوي دا دومره سطح حالات رسېده دلیل په دې دی چې زمونږ دا خبره یېره ده چې الله ته واپس کېدم لازم دي او د هر څه حل کول هغه ته اسان دي دې نه یو بله مسله هم راووته چې دنیا کې ژوند تیری کنه نو کله په چا قرض وي او کله پې د چا قرض وي دا اوچت مخلوق د ځمکې په دې مخ د صحابه کرامو نه بعد په دوی هم قرضې وي ځان د مرۍ نه مني چې په ما قرض ده او دا به څه کي او دا خو زه تباه شوم او زه برباد شوم بعض لمحات چې دې بلکل صفایي د چا پې روپۍ نه دا بعض لمحات راځي یو سړی ماته وایي چې را غټ غټ تاجران چې دي او مالداره چې دي په دوی او په دوی باندې نه ته چې تجارت کې د چا سره ډیل کې د چا سره ته معامله کې کله د ده په تا راوړي کله به ستا وړي که نه تاجران قرض نه کوي اکثر د پکې داسې ویني چې د اکثر مال چې کوم د سره پروت وي د ده په دکان کې د ده په ځي کې هغه د په قرض راغستی او لږې لږې پیسې ورکړي داسې یو فایده لکه چې زمونږ د بعض ملګري د قرضو دی مسلې ډېر ټینشن کې اچولی دا ټینشن دی ځکه خو به رسول وسلم د الله ته سوال کوو یا الله د قرضې نه مې وساته عایشه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله ته دا سوال ډېر غواړي چې دې کې څه دي هغه ورته ویي عایشې ته رضی الله عنها وی عایشې سړی چې کله قرضه پې له چا راشي نو رښتینی سړی دروغجن شي رښتینی سړی دروغجن شي او رښتینی سړی بیا د وعدو خلاف ورزي شروع کړي نو لوی غم دی الله دې موږ ټول ساتي او په چا چې هم قرضه ده الله دې زر تر زره ختمه کړي الله دې ولا اسباب پیدا کړي چې د دا قرضې ختمې شي طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د دې نصیحت ما کتلی او ډېره عجیبه خبره یې کړې وه طلحه رضی الله عنه دوی انا لنجد باموالنا ما يجد البخلاء و دې ته نصیحت دې نصیحت ته او دې خبرې ته غوږ کښېږدي وایي مونږ چې بیا به څه کوو بچي به څه کوي نوسي کړوسي بس پکې سم بخیلان مقصدي کومه خبره چې بخیلانو ته راځي چې مال خو ډېر خوږ شی دی دا به زه اوس ورکړو او په دې ما ځان ستړی کړی دی او په دې ما خوله ده کړې ده او په دې شي او په دې مسافر په سخي کې او په بخیل کې دا فرق دی اوس چې د سخي سړی چې دا مال لګوي ستاسو څه خیال دی چې لکه بس دې چې راواغېسته اوبو ته یې ورولي نه خفه کېږي پسې خو بیا هم لګوي ولې ځکه چې دی صبر پې کوي په دې خبره چې دا ماته زما رب ویلي دي دا اوچت صفت دی دا د اوچتو خلکو خوی دی دی به صبر کوي بخیل صبر نشي کولی ځکه هغه لګولی هم نشي نو سخاوت دا ډېر اوچت صفت دی او دا د صحابه کرامو په هغه صفاتو کې دي چې کوم په اولني سر کې بیانېږي او څنګه په هغو کې سخاوت نه او د چا سره علم کړی دی او د چا په تربیت کې رالوی شوي دي رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه وایي دا انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دومره سخي و په سخاوت کې دومره هغه تیز و سخي نو کوشش وکړئ چې سخیان شئ مالداره نه څه سخیان نو سړی به ما ته وایي چې مالداره شي سړی خو سخي شي که نه نشي ویلی ما ته مالداره شي خو سخي نه فرق دی دواړو کې زه د فرق وښیم کیدای شي دا خبره تاسو چا نه اورېدلې یو مالداره سړی هوټل ته راننوت او ډوډۍ وخوړه بیا چې تو تپوس یې وکړو بیل څو دی هغه ورته بیل مثال زمونږ طرفونو ته دا دغه ډېر کېږي هلته چې کوم سړی لږ مالدار دی هغه یو نشه وي بیا سمه
عجزي هلته ډېره کمه ده. سړي به کې هم بې عزته کړو، کېدای شي څه ګیلاس میلاس یې هم مات کړی، څوک ورته څه نه وایي، مالداره دی. بل لاغې کېناستو هم حقه ډوډۍ وخوړه، چې ورغی بل څو شو، 10,000 روپۍ شو، 10,000 یې ورکړي، ګران کار دی. دا جوړه به څو ده؟ دا جوړه به 200 روپۍ، دا 200 روپۍ دا 50 تا شوې ده. دا سخاوت دی، زړه د انسان سخي، دا د باچایي ژوند دی. دا بل صرف مالداره دی، فقط پیسې ورسره ډېرې دي. ابو عبید د دومره هغه اوچته خبره کړې ده، هغه به دا وي او دې ته غوږ کېږي. وایي دې دنیا کې داسې خلک شته چې د خپلې کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي، د کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي او دین ته ګنده شوی د هغې ورسره سوچ لري. خیال هم دې جملې ته خیال د څه ساتي؟ یاره دا خو زما په جامو داغ ولګېد، چې دلته داغ نه وي، دې جامه کې قوت نه وي، دا داسې سمې سرې شوي دي او څه مزه به یې کولې چې ظاهري جامه دې هم پاک کوي او په دین دې هم داغ نه وي. نور علی نور، ظاهري جامه هم پاکه ساته، ته شریعت دې نه منع کړی. هغه صحابي وي یا رسول الله یو سړی خوښوي چې زما پیزار دې مزېداري، زما جامه دې مزېداري، دا هم تکبر دی. هغوی نه، الله جمیل دی، ښایسته دی، او ویښته به دې ببر ببور ولاړي، او دا چې چا هم دا نقشه خولی دی په دین پوه نه دی. که داسې حالات ته باندې راشي د غریبۍ او د انسان په کپړو کې ټانکۍ لګېدلي او ټانکې پکې لګېدلي او ټوټې پکې، او دی پې صبر کوي، دا اوس دینداري ده، ځکه چې په ده دا حالات راغلي دي، خو د ځان نه دي شي کولی. یو کس ما لیدلی او پکې تاسو ما قصه کړې وه، دا هم ډېره مخکینۍ خبره ده. هغه به دا دغه ډېر کوو، دا ګرځېدو را ګرځېدو به یو ځای کې به په دیرو کې نصیحت کوو، به کړې راځي ته روغه جوړه په قینچې باندې پرېږده، او بیا د هغې نه دې تارونه هم ځانګي، بیا پکې بخۍ هم به وه. بله ما دا ریاکاري ده، دا ریاکاري ده. ته په زور ما ته ښیې چې زه دیندار یم. که داسې حالات په یو چا راشي چې د هغه سره د روغې جوړې طاقت نه وي، همدغه جوړه یې چولي چې تارونه دې ټول ځوړندي، زړه ده، او اصل کې دی لګیا دی خپل ځان بې عزته کوي. او په دې خو ښکلی مثال در درکړم. نن سبا دا موږ چې اوس یو په 2015 کال کې، میلادي 2015 کال، اوس به ختم شي، 2016 به شروع. دا زمانه غټه فتنه نن سبا هغه د شهرت ته، چې زه مشهور شوی، زه مشهور شوی. د ده دا سوچ دی چې زه مشهور شوم، زه عزتمن یم. نو د شهرت لپاره به څه کې؟ یو خو هغه شهرت دی چې الله یې چاله ورکړي، چې الله یې چاله ورکړي هغې کې هېڅ ته ضرورت نه راځي چې الله مشهور کړي، کله نه ګډوډو ویلو ته ضرورت راځي، والعیاذ بالله، نه بلې ګناه کولو ته. الله به دې عزتمن کړي، مشهور شي. ښه نو ته به څه کوې؟ ته عالم یې؟ نه، علم خو نشتی. د ډاکټرۍ څخه وغواړي؟ نه. انجینیري څخه یې موږ ته ساینسداني، بل څه داسې د خیر ښېګړې، د معاشرې، د ټولنې نه نه، خو بس ځان مخکې کو. نو که ځان مخکې کې زموږ په معاشره کې د ډېر افسوس سره دا خبره وکړو، څومره ګډوډ لګیای ته مشهورېږي، څومره ګډوډ لګیای ته مشهورېږي. نو زموږ په معاشره کې ګډوډ هم مشهور دي، لیوني پکې مشهور شوي دي، بیماران ذهني ځان عزتمن کو. ابو عبید رضی الله عنه وایي هغه دا خلک یادي، وایي بعض وایي چې ما ځان عزتمن کو، خو پوه نه دی چې ځان دې بې عزته کو. مشهورېده جدا خبره ده، عزت جدا خبره ده. ګوره یاده کوي دا مسله، نن ځان سره قیمتي مسله ویسي. مشهورېده جدا دي، عزتمند دی، قدرمند دی، په معاشره کې، په کور کې، په کلي کې، په قام په منځ کې، په ملک کې.
حالانکه مشهور دی د هغه یو امر نه دی چې اصل کې بې عزته دی. په دې نقطه اوس پوه شوئ که نه؟ یوه منډه ده، یوه خبره ده چې ما ورته د هغې په تګ ودو کړي، خو هغه موږ نه کوو، ډېر لږې کوي چې الله پرې رحم کړی، چې موږ ځان مشهور کړو په اسمانونو کې. د هغې لپاره منډه وال غواړي چې زما او ستا تذکره هغه په اسمانونو کې کېږي. دا اصل عزت دی. نو د ابو عبید رضی الله عنه په خبره پوه شوئ که نه؟ ډېر خیال کوي داغ د جامې، خو خیال نه کوي د کم داغ چې په دین لګي. ډېر داسې دي وایي زه ځان عزتمن کومه او لګیا څه کي ځان بې عزته کوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پیژنې که نه پیژنې؟ مشهور صحابي دی. اوله کې غریب و، بیا ول الله ډېر مال ورکړی او بې انتها مال یې وله ورکړی. دی یو خبره کړې ده خو ډېره ناشنا. بیا الله په موږ باندې امتحان راوستو په شکل د نعمتونو کې چې نعمتونه ډېر راکړو. وابتلینا بالسراء فلم نصبر، به موږ صبر نه دی کړی. تاسو به دې جمله ونه رسېدې، زه یې ته وضاحت کوم. د هغه دا مطلب دی چې دا سخت هم امتحان دی، د راحت هم امتحان دی. موږ په دې سخته کې چې کوم امتحان دی په دې کې اکثر کامیاب شو، ناکام شو په هغه امتحان کې کوم امتحان چې د راحت په شکل کې راځي. اوس مې پوه شوئ؟ دا ډېره قیمتي خبره ده. اگه سخته راله، یو کس باندې سخته راله، هر قسمه سخته ده، بدني ده، مالي ده، بد دې په مخه وایي د الله د طرف نه ده، او چې الله پرې راضي دی موږ پرې راضي. بس الله دې صبر راکړي، الله دې اجر راکړي. دا خبرې د مسلمان دقه خبرې دي. ښه یې ځان ټینګ کړی دی. ګوره څه وخت بعد الله رب العزت د حالات بدل کړو. حالات داسې بدل شو چې بدن هم روغ شو، مال هم ډېر شو. اوس دې ځکه دی دا خبره نه کوي چې دا مال الله را کړی دی او بس د الله مال دی او موږ له د الله طاقت راکړي چې په داسې طریقې استعمال کړو چې کومه طریقه الله غواړي. زموږ یې څوم نه و، دا خو الله را کړي دي او موږ به صحیح او زموږ دنیا به صحیح. په دې امتحان کې دی ناکامه شو. دا ګوره ډېره ناشنا خبره یې کړې ده. د سختي په امتحان کې کله سړی کامیاب شي خو پیل شي او ناکامه شي د راحت په امتحان کې. په هغه راحت کې چې بیا خپل رب هم هېر شي، په هغه راحت کې چې هغه زاړه حالات هم هېر شي. او بني اسرائیلو کې چې هغه 3 کسان وه، قصه یې موږ ذکر کړې وو. یو گنجې، ړوند او برګي مرض و. هغه دوه ووي کله امتحان الله هغه ښه کړو که نه، او بیا چې تپوس شو چې دا خو د الله رحم دی، زموږ سره څه و؟ درېیم وویل دا زموږ نیکنی جیداد دی، موږ د پوخانه داسې مالدار را روان یو. داسې اوسنۍ خبرې نه دي. ډېر خلک هغه دې قسمه خبرو کې پرېوځي. هغه د سخت هغه حالات تېر شي او دا ته هم هېره شي چې دا نعمتونه ډېرېده، دا مې یو امتحان دی. موږ چې دا وایو یا الله موږ له د شکر د ادا کولو توفیق راکړه، د دعا موږ غواړو که نه غواړو؟ خو موږ دقه وایو چې یا الله کله امتحان د راحت را باندې راولي نو بیا موږ له طاقت راکړه چې ستا شکر ادا کړو. لکه دا امتحان دی. د دې بعضو خلکو داسې ذهن جوړ شوی دی کله ته امتحان راغی په یو کس باندې ډایرکټ امتحان کې د ذهن څه ته بیماری، غربت، قرضه، خپلې مړ شوی دی، کور یې نشتی، چا شړلی دی. زموږ ډایرکټ امتحان کله چې وویلی شي چې امتحان د الله د طرف نه، نو هغه په صورت د سخته کې هم راځي او هغه په صورت د راحته کې هم راځي. رب العالمین په دې دواړو حالاتو کې ستا ایمان راښکاره کوي. غریبۍ کې خو ته ټیټ وې، سپینه ټوپۍ او تسبیح دې ګرځولې راګرځوي، خو چې اوس مالدارۍ کې دې پته ولګي. بعض په مالدارۍ کې ښایي، دینداري کې مونځ اودس کې، خو چې جټکه پې د غریبۍ راشي که نه، یو ګړز چې دم د غریبۍ کې هم د ایمان پته ولګي چې اوس دې څنګه دی. الله دې موږ د امتحانونو نه وساتي
او الله رب العزت که امتحان د سختی او که امتحان د راحتی الله دې پکې موږ کامیاب کړي. الله دې موږ له توفیق د صبر او د شکر راکړي. الله دې موږ د تکبر او د ناشکرۍ نه او د ناصبرۍ نه وساتي. ابو جحیفه رضی الله عنه دا یو صحابي دی، د دې یو نصیحت وی جالس الكبراء وخالط الحكماء وسائل العلماء. دی وی د مشرانو سره کینی پاسي، مشرانو سره او د اوخیارانو سره ګډون کوي او د علماو نه تپوس کوي. یاره که دا درې خبرې په چا کې را جمع شوي که نه چې له ده نه به کوم سړی جوړېږي. ناسته پاسته مشرانو سره. او زه ډېر د افسوس سره وایم څه وخته پورې زموږ دا ځوانان داسې وو د سپین ږیرو سره ناسته، مشرانو سره ناسته، دا به یې خوښوله. اوس زموږ چې کله سر راښکاره کړي چې مشران ناست دي نو بیا دې لاره د تېښتې ګوري چې اوس چېرته بېځي نه وتښتو. د مشرانو سره کېناسته، د هوښیارانو سره کېناسته، د علماو سره کېناسته، فایده ما او تا ته پکې څه دی؟ یو سړی و چې موږ سره بور کې ته ما د مشر سره کېنې، ته ما د هوښیار سره کېنې، ته ما د علماو سره کېنې. ما پرېږده چې زه خپل ژوند تېر کړم. زه د همزولو سره کېنم، زه په لارو کوڅو کې ګرځم، زه لوبې کوم، زه منډې وهم. ته ما ته وایې نه د هغوی سره کېنه دوی سره. ګوره ته چې د مشرانو سره کېنې، ته چې د هوښیارانو سره کېنې، لکه څنګه چې دا صحابي وایي، ته چې د علماو سره کېنې نو ته د دوی نه علم زده کې، ته د دوی نه ناسته پاسته زده کې، ته د دوی نه ادب زده کې، ته سړیتوب زده کې، ته تجربه زده کې. او چې له دومره څه تا ته راجمع شي تا نه به څومره غټ سړی جوړېږي. که خیال هم کړی یاسې او د هر چا په خاندان کې داسې باز دانې وي، یو نیم ماشوم خو به ورته نه وایو، هغه کار یې داسې چې د ماشوم ټکی ورسره مناسب نه وي، ځوان به ورته وایو. یو نیم ځوان که خیر هم کړی دی د وړوکوالي په دې عمر کې د دې مشرانو سره ډېر کیني پاسي. تاسو به بعض لیدلي او کیدای شي ستاسو په دې کشرانو کې څوک داسې ډېر کیني پاسي. څه وخت بعد یا خو موږ لیدلي دي او کوم چې نه لیدلي به ویني، څه وخت بعد بیا دغه چې پرون دی وړوکی و، څه وخت بعد چې ته وینې د هغه نه الله رب العزت یو لوی سړی جوړ کړی، هوښیار، د سړیتوب خاوند، فایدهمنې خبرې، د علم خبرې، علم که د دیني او که د دنیا الله ته جوړ کړي. دا ولې؟ نه صرف مشران نه، ناسته پاسته د مشرانو سره، هوښیارانو سره، علماو سره. چې د سړي ناسته پاسته ټوله د پالتو خلکو سره وي. او پښتانه متل کوي وایي د ډم په ګاونډ چې شوې ډم به شي، د مولا په ګاونډ چې شوې مولا به شي. دې متل څه مطلب دی؟ دې متل دا مطلب دی او دا حدیث کې هم دی، دا حدیث کې دی چې انسان د چا سره چې دوستي او یاري کوي د هغه نه خوی زده کوي. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده حدیثونه. ته چې د نیکانو خلکو سره، مشرانو سپین ږیرو سره کښېني، ته به د هغوی نه د هغوی خوی زده کوي. خصوصا مشران نه دي، د دوی سره ډېرې تجربې، سړی ترې تجربه زده کړي. دا کار به څنګه کوې، دا به څنګه کوې، دا جرګه کې چې ته کښېنې دا ته څنګه کښېنې، هلته چې ځې دلته چې ځې دلته چې دا ته یې زده که. اوس کیدای شي څه وخت بعد د عالم، د هوښیار، د سپین ږیرې، د مشر دی په دنیا کې دی او تا نه ډېر څه پاتې شو. دا دې نصیحت مطلب دی وبې رسېدی که نه. او یو سړی ناست ټول د دغه سره د پالتو خلکو سره، د دروغجنو سره، ټیک ټاک والا سره، همیشه لوبو منډو والا سره، د ده نه به آخر څه شی جوړېږي؟ غټ عالم به ترې جوړېږي. نشي کېدی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ابو ذر رضی الله عنه، پیژنې ابو ذر که نه؟ هغه صحابي چې یوازې مړ شوی، یوازې ژوند تېر کړی، یوازې مړ شوی او یوازې به راپاسي د قیامت په ورځ.
او یو روایت کې دې راځي یوازې یو امت به راپاسي د قیامت ورځ. دیو ناشنا خبره کړې ده وایي کوم سړی چې خلکو ته علم ښیي او عمل پې نه کوي، کوم سړی چې بل ته نصیحت کوي او په خپله پې عمل نه کوي، مثال یې د هغه ډیوې دی چې نورو له رڼا ورکوي او ځان سیزي. څه ناشنا خبره یې کړې ده، نورو له رڼا ورکوي ځان سیزي. څه کم عقل دی، کوشش کوي چې دا بل جهنم ته لاړ نه شي او په خپله د جهنم په لار روان دي. کوشش کوي چې دا بل جنت ته نږدې شي او په خپله د جنت نه ډېر لرې شي. کوشش کوي چې د پلاني نه الله راضي شي او د ده نه ناراضه وي. دې خبرې ته وګوره، چېرې د پلاني نه الله راضي شو، ښه نو تا نه خو ناراضه دی، شروع به تا د ځان نه کړې وه، څومره دی لوی تاوان کې دی. او ما په دې باندې پرون که نه پرون پې ما خبره کړې وه، سولی کې زموږ درس د امام مالک نصیحتونه هارون رشید ته، یو نصیحت ورته امام مالک دا کړی و خلیفه هارون رشید ته، وی چې چاته د خیر د کار ووایې نو چې شروع تا کړي ګورې، او څوک چې د غلط کار نه منع کوې نو چې اول ته ته منع شوی، هسې به دا نصیحتونه هغه وخته پورې مزه نه کوي یا اثر نه کوي. بیا ما تفصیل کړی څو پورې به خپله سړی عمل نه کوي. ها دغه به وي د ابو دجان رضی الله عنه، دا مشهور صحابي دی، د ده بعض کیسې ډېرې مشهورې دي، تاریخ کې ما بیان کړی. ده به وي زه د الله ډېر کمزوری بنده یم، ما خو به داسې ډېر ښه کارونه نه کړي. دا د هغوی اوچت اخلاق وو. یعنې موږ که چېرته 2 رکاته مونځ جومات کې وکړو که نه، بیا ځان د امت په دې غټو دیندارو مشرانو هم نه ورکوو، ځکه چې ما 2 رکاته مونځ کړی دی. چې زه کله 2 ټکي زده کړم نو بیا د امت دا غټ علما چیرې په دوی ځان نه ورکوم. دا هغه انسان خوی دی چې ده کې عاجزي دی، خو چا کې چې عاجزي کوي هغه ډېر اوچت شي، ځان عاجزه ګڼي. دی وایي زما داسې خاص ښه کارونه خو نشته چې زما پې مضبوط یقیني سوای د 2 کارونو نه. دا 2 کارونه اوس نوټ کول غواړي چې دی د خپلو نیکیانو کې د 2 ته مضبوط وي، حالانکې ده خو ټول ښه کارونه کړي او انسان دی که خطا نیمتي شي خو دا هغه قوم دی چې الله بخلي دي. 2 کارونه وي زه 2 ډېر ګران دي، زه تر اوسه یم 2 ډېر ګران دي. یو دا ما چرته په هغه څه کې خبره نه ده کړې د کمې خبرې چې زما سره تعلق نشته او زما ورسره نشته. اسان کار دی که نه، زموږ په مخ کې خو داسې نرۍ غونده کې موضوع راواله، تعلق به تا سره وي، بیا ودرېږه بس به زه کومه، بیا لږ صبر وکړه په فیسبوک باندې به لایو هم بیان پې ورکومه، بیا صبر وکړه د دې نه بعد به دا موږ په دې باندې بیا پوره یو کمیټي کینی، دیره به کینی، اجره کې به کینو، موږ به دا خبره سم هغېږو راږېږو. ستاسو سره تعلق دی نه چې زموږ سره تعلق نشته، مسله د پلاني ده، خو ګوتې به پکې موږ ووهو. دا نصیحت هم ما پرون کړه. یو ما کې دا خوی دی ابو دجان رضی الله عنه، یو ما کې دا خوی دی چې د څه شي تعلق زما سره نه وي زه پکې ګوتې نه وهم، نه پکې خبرې کوم. دویم دا ډېر ګران دی، وکانه قلبي للمسلمین سلیما، او څومره مسلمانان چې دي هغوی ته زما زړه صفا دی، نه د چا سره حسد کو، نه د مسلمان سره بغض کو، نه مسلمان سره دشمنی کو، نه د مسلمان دپاره بد غواړم او داسې پسې بیا ځه. دا آسان کار دی که نه. ښه سړی هغه دی چې د خپلې کوړمې ته زړه صفایي. زموږ په وخت کې کوړمې ته سړی به ما ته وایي چې راته زیاتی ونه کړو، نه نه مې دی کړی، زه بې ښه مضبوط ولاړ یم. زه به الحمدلله پښتن یم او د دې معاشرې نه یم، هسې نه چې زه بل قوم والی یم او بلې ژبې والی یم او د پښتنو خبره کوم، اوسېږم یې منځ کې یم پکې. یاره زه یم په موږ کې ښه سړی هغه دی چې دې کوړمې ته یې زړه صفایي. مسلمانان پرېږده دې کوړمې ته، یعنې ته کښېنوه بس ټول نه یادو، ضرور به ورور ته زړه داسې ډکي چې ته به توبې وباسي.
که زما دا خبره غلطي تاسو ګوره ما ته ویلی شي چې ده تا ګوره کوم ځای کتلي دي مونږ کې خو دې څه نشته رور ته د بچي پلار ته زړه ډکي د بچي پلار ته نور به زه خوا سوی یم او د رور خور ته او د خور رور ته او تره ته او د تره زوی ته او ماما زوی ته زه وایم موږ کې ښه سړی هغه دی چې د خپلې کوړمې ته زړه صفایي کوړمې پورې به خبره محدوده کړو بیا هم ګرانه ده که نه اسانه ده بیا هم ګران کار دی قصه تاسو ته یاد ده د عبدالله بن عمر رضی الله عنهم هغوی موږ مسیح نبوي کې ناست وو رسول الله وسلم وی چې کوم سړی چې به په دې دروازه راننوځي به جنتي وی موږ اوس انتظار کوو دا ډېره ناشنا خبره داسې که موږ تصور وکړو که نه لکه موږ اوس مسیح نبوي کې ناست یو او راته وویلی شي چې په دې دروازې چې به څوک راځي به جنتي موږ به یعنې زموږ دا سترګې او نظر به د دې دروازې نه وخوځي وي دې کې چې ګوري د الله بنده راننوت او د دې ګیرې نه د اودس د اوبه څڅېدې او پیزار یې ترخ کې نیولي هم سړی کېناستو چا ورته څه غوږ ونه کړو بله ورځ بیا رسول الله وسلم وي یو کس به په دې دروازه راځي او به جنتي موږ اوس انتظار کوو دا بل څوک دی چې ګورو حقه سړی راننوت او حقه شیانې د ګیرې نه د چاردام دا اوبه څڅېدې او پیزار یې ترخ کېده بیا کېناست په درېیمه ورځ رسول الله وسلم بیا وویل یو کس به راځي او به جنتي بیا هغه کس راننوت درې پیرې او یو کس دا به څومره د کمال والی سړی دی د کوم صدي وایي زه پسې لاړم چې لټون وکړم آخر دا سړی څه کوي چې موږ د چلي زده کړو لکه څنګه چې موږ چا سره پیسې میسې ډېرې وینو چې اوس د ده نه چلي زده کړو مقابله خو کول غواړي که نه د هغوی اکثر مقابلې هغه به د څه وي بلکې د هغوی مقابلې به د دین وي وایي زه پسې ورغلم اوس یو قیسه مې ورته جوړه کړه چې پلار رانه خفه شوی ده کور نه یې راویستی وی هغه وایي چې دغه ستا کور راځه پرېوځه دلته مېلمه دوست خلک وو دینداره خلک وو د سړیتوب خاوندان وو وی بس اولنۍ شپه چې داسې شپه شو زما ده ته ما خوده شوی دی به دا سترګې مې چې لږې کولاو کړي سړي ته ګورم چې ده څه کوي هېڅ یې مې ونه کړو هماغه کارونه کوم چې من کوم بیا چې ونه شو بیا ته ما تپوس وکړو چې هېڅ زما پلار زما نه خفه نه و او دغه نه و داسې قصه شوې وه او درې پیرې ته راغلی وې اخر ته څه کار کوې ما خو مخامخ یې ورته ویلي چې ما خو په تا کې څه دي چې غټ څه ونه لیدو غټ څه هغوی مطلب یعنې جدا عبدالله بن عمر څومره دینداره دی دا هغه انسان دی چې ټول عمر به د یو ورځ روژه وه یو ورځ بوزه وه او رسول وسلم ورته نصیحت کړی وي داسې مه کوه د دې نه وي ښه دا دی چې ته په میاشت په هفته کې را دوه روژې نیسي یا په میاشت کې درې روژې خو ده یا رسول الله ځواني ده او کولی شي بیا چې کله بوډا شو ارمان یې کړی وي چې ما د پیغمبر هغه منلی وی کمزوری شي اوس د ده دینداري ته وګوره دی وایي زموږ دی په شان یې کوله نو نور خو پکې څه نه و هغه ورته یاره وایي ما ته هم څه نه دي معلوم دینداره سړی خو نه یم ډېر د هغوی عجزي ده ها یو خبره زما خاسته کیدی شي دی دلاسې زه چې د شپې وده کېږم هره شپه نو په داسې زړه سره وده کېږم چې په هغه زړه کې مسلمانانو ته هېڅ وایي بس زه چې د شپې وده کېږم زما زړه د الله بندګانو ته پاک عبدالله بن عمر داسې د خپل پتون له د الله سره وایي وایي ځکه خو بیا موږ نشو کولی ډېر ګران کار کوي چې عبدالله بن عمر ورته ګران وایي نو دا ډېر اوچت کار دی او ډېر اوچت مقام دی زړونه خپل صفا ساتي او پرېږدي چې چا د سره څه کړي دي که نه که ته قیسه راوالې چې ده دا ویلي و هغه دا ویلي و پرېږدي یو لویه ورځ را روانه ده اوس مې ته سره خپل ژوند لړ تنګ کړې ولې بې ځان خفه کوې ولې خپل طبیعت خرابې ګورو به ورسره بیا هلته په آخرت کې شتې یوه ورځ الله ته به مخامخ کېږو پته به ولګي خو اوس خو بې زه خپل ژوند نشم خرابولی بل دا زړه چې زه صفا ساتم په دې مال الله اجر راکوي په دې زمان الله راضي کېږي په دې زه الله ته نږدې کېږي نو ابو دجانه وایي چې دوه کارونه زما ما ته ډېر داسې مضبوط او یقیني ښکاري یو دا چې د څه سره مې کار نه او د سره سره کار نه
نو زه په کوم کار نه لرم. دویمه مسلمانانو ته زړه دا زه بالکل صفا ساتم. ها ابو سعید الخدری رضی الله عنه دا ګورې زه مشهور صحابه کرام ذکر کو دیو ډېره ناشنا خبره کړې د دې صحابه کرامو مبارک لګي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګري چې دي موږ بار بار وایو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو به ادب کې احترام به کې محبت به ورسره کې د ټول جنتیان په دې خو موږ په مخه خبره کړې او څوک چې دوی پسې خبرې کوي او په دوی اعتراضات کوي او دوی ته ګمراهوي دا کور کې چې کوم خر ولاړ دی د هغه نه زیات بېلارې دی او ګمراه دی او قمقل دی. هسې دې خبرې ته غوږ کېږدئ د ابو سعید الخدري رضی الله عنه والله داسې ناشنا خبرې کړې دي چې ته به سم پوه شي چې صحابه کرام څوک دي. وایي مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کالعیون د صحابه کرامو مثال څه په شان دی. عیون په عربي کې څه ته وایي؟ سترګو ته. د صحابه کرامو مثال د سترګو دی. نو څه په دې خو سړی نه پوهېږي. ودواء العیون ترک مسها او د سترګو دوایي دا ده چې دې کې به ګوتې وتې نه وهي. اوس هم پوه نه شوې نه یې پوه داسې ولې سترګو کې چې ګوتې وهي مزېدارېږي که نه نظر تیزېږي خرابېږي. که غواړې چې سترګې دې په حفاظت کړي ګوتې مه واده کړه. اکثر ډاکټر سړي ته وایي مګره مګی ډېر مه یاره دا به خرابې کړي. دا صحابه کرام وایي مه چېړه نو په امن کې به یې او څومره چې دوی چېړې ته دوی نه خرابوي ته ځان خرابوي. نو که ته خپلو سترګو کې ګوتې وایي او مګې را مګې زما سترګې خو د لاسه نه خرابېږي. صحابه کرامو مثال د سترګو دی. چېړه یې مه څنګه یې چېړه مه یعنې د دوی په ژوند کې چې څه راغلي دي څه شوي دي هغې کې داسې ګوتې مه وه چې ته د هغې په بنیاد بیا د بعضو سره بغض کې بعضو سره دوستي کې بعضو پسې کنځلې کې والعیاذ بالله بعضو پسې بدې ردې وی نه داسې به نه کې. ها ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا تیر شوی ابو سعید الخدري و د ده زه یو نصیحت ذکر کوم صرف یو په دې به دا خبره ختمه کړو. نصیحتونه ډېر زیات دي او ما ته اوس ته ووایي که الله توفیق راکړو په دې به زه یو پیر لیکل کوم انشاءالله الله دې طاقت راکړي. ها ابو موسی الاشعري رضی الله عنه خو ډېرې خبرې کړي دي تاریخ کې رانقل شي. یو به یې دا وي ذو الدرهمین یوم القیامه اشد حسابا من ذي الدرهم د دوو روپو خاوند د قیامت په ورځې حساب ډېر دی د هغه چا نه چې د چا سره روپۍ وي. پوه نه شو په دې خبره په دې پوره بیان کې د دوو روپو خاوند حساب یې ډېر دی د هغه چا نه د قیامت په ورځ چې د روپۍ خاوند دی. څه مطلب شوی دی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت په ورځ الله وایي د هر نعمت به تپوس کړي. یوازې دا ګوره خوشحالي سید الله موږ له نعمتونه راکړو الحمدلله او موږ ورته خوشحاله او دې اخوا غټه خبره دا ده چې رب العالمین به دې نعمتونو تپوس کوي په آخرت کې. غټه مسله موږ ته دا ده لکه حدیث کې راځي چې د هغه وخته پورې انسان د الله د مخې نه خوځېدی نه شي چې څو پورې یو څو تپوسونه ترې نه شي. یو تپوس دا دی چې مال دې ګټلی د کوم ځای نه دی او لګولی دې کوم ځای کې دی. دغه شان د بچو به تپوس کېږي د روغ صحت به تپوس کېږي هر نعمت چې الله موږ له کړی دی به تپوس کېږي. نو ته صرف مه خوشحالېږه چې بینک بیلنس ډېرېږي. د بیلنس د ډېرېدو سره حساب کتاب هم درنېږي. خو که ته په نیغه لار روانې او په صحیح لار روانې که هغه څه چې راته الله ویلي دي نو دغه ډېر حساب دغه اوږد حساب هم بیا ستا دپاره تاواني نه دی. ځکه که حساب وشو خو ته به کامیاب یې پکې. تاوان کې هغه دی چې حساب پې هم دروند شي او دی پکې ناکام هم شي. الله دې موږ د هغې نه وساتي. دا د صحابه کرامو یو څو نصیحتونو او وختي مازدیګر زما زړه ته راغلو
چې څو نصیحتونه دغه اوچت مخلوق بیان کو، که چېرته الله زموږ د زړونه دې سره را بیدار کړي او که چېرته دا به موږ باندې اثر وکړي. الله رب العزت دې څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ جمع کړي یو، دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري، څوک چې ییني او زموږ والدین او مشران او کشران، موږ ټول دې الله په جنت الفردوس کې دغه صحابه کرامو سره یو ځای کړي او الله رب العزت دې موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي او الله رب العزت دې موږ له په نعمتونو کې د شکر د ادا کولو توفیق راکړي او په سختو کې د الله موږ له د صبر طاقت راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.